شهسوار خان هغه کس و چې څو کاله مخکې یې سندرې پرېښودې، ږیره یې اوږده کړه، لونګۍ یې وتړله او خلکو ته یې د دین خبرې شروع کړې. خو نن بیا بیرته سندرو، ټیک ټاک او پخواني ژوند ته ستون شو. هو، هماغه شهسوار چې خلکو به ویل دا سړی بدل شوی دی، خو اوس یې تازه 2 نوي سندرې اپلوډ کړي دي او تبلیغ ټول رنګ یې ختم شو. شهسوار خان څو کاله وړاندې د هنر نړۍ پرېښوده او تبلیغ ته ولاړ. خلکو فکر کول چې شاید دا ځل یې رښتینې توبه کړې وي. هغه به د دین خبرې کولې، ساده لباس یې اغوست او د دنیا له شور نه لرې معلومېدو. خو وخت تیر شو، ورو ورو ټیک ټاک کې لایفونه شروع شول، هلته خلکو پیسې ورکولې، شهرت یې بیا زیات شو او هماغه زاړه مینوال یې بیرته راټول شول. اوس چې د ټیک ټاک دنیا بیرته ګرمې پیسې او نوم ورکړ، نو تبلیغ ختم او سندرې یې بیرته شروع کړې. دا په پاکستان کې لومړی کس نه دی او شاید وروستی هم نه وي. موږ له ده څخه مخکې هم ډیر کسان ولیدل، څوک چې کله له ژوند نه ستړی شي، اکاونټونه یې بند شي یا پیسې ختمې شي، نو ناڅاپه تبلیغ ته مخه کړي. خو چې کله حالات سم شي، بیا همغه پخوانی ژوند، همغه ټیک ټاک، همغه فیم فالوورز او همغه ډرامې وي، لکه ګلچاهات، سلیم کوکو او اوس شهسوار. افسوس دا نه دی چې یو انسان خطا شي، افسوس دا دی چې دین د تجارت لپاره استعمال شي. دین د ویوز او فالوورز لپاره نه دی، دین د ټیک ټاک د لایفونو لپاره نه دی، او نه هم د خلکو د احساساتو سره د لوبو لپاره. که څوک په رښتیا بدل شي او رښتینی مسلمان شي، نو بیا د دنیا د څو پیسو او شهرت لپاره نه بدلیږي. د شهسوار خان تازه یوه ویډیو راغلی ده چې په هغه کې دی سندره وایي او یوه نقاب پوشه ښځه هم ورسره پکې راښکاره شوي چې دواړه همدې سندرې ته ډانس کوي او شهسوار په خپله همغه پخواني د ډمتوب په شان باندې سندرې وایي. ملګرو، د پښتو سندرغاړي نور هم ډیر زیات دي، خو هیچا هم هغوی ونه رټل. شهسوار په د اخره کې د دغو 2 مخې کړنو په وجه باندې مینوالو ډیر ولرټل. درنو دوستانو، تاسو د شهسوار خان د دې بدلون په اړه څه فکر کوئ؟ آیا دا رښتینی بدلون و که یوازې د وخت تېرولو یوه لاره؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.